السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو دغه پکیجونه تاسې ګوره چې موږ اماده کړي دي. په دې کې د ژمي لپاره مهم وسایل دي. په دې کې هر څه شته. د غاښونو کریم شته پکې، او دې کې واسلین شته، او سرتیر شته پکې. تقریبا 14-16 رقمه دغه د ژمي لپاره مواد دي پکې. دغه موږ تقسیموو. د همکاري موږ سره یو دکاندار جوړ کړی وه، کور یې ودان الله دې اجر ورکړي. موږ به یې په بازار کې په هغه مستحقو خلکو باندې وویشو، څوک چې واسلین نشي اخیستی، څوک چې د غاښو کریم نشي اخیستلی، او دوی ته به انشاءالله موږ دغه تقسیم کړو. موږ سره د خپرونه تعقیبوئ. راځئ له خیره. دغه تقریبا 100 نفرو دپاره دي. 100 نفر یې پرې موږ تقسیموو. دا به اوس وړو له خیره موږ کار شروع شو. راځئ موږ سره خپرونه وګورئ، او د خوست ښار خایسته خایسته منظرې هم در باندې ګورو. تلاش شي په ماښام کې یې دل وږې زړه خوږېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي. الله دې دا کامیاب کړي، الله دې دا ظالم نه وساتي، الله دې دا بہت پاک بہت دا کامیاب ده. لمن ټولېږي په پیوند جامو یې دوه سترګې والا مانه 70 روپۍ مونږ ګټلې، پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، نیمه شپه کې را بیدار شي مرتضی. 100 روپۍ دې ګټلي. او څلوېښت چیرې پکې؟ چیرې پکې؟ وړی پوره څه وړی پیسه؟ دا که هر شی کې شته، ژمي دپاره مواد دي. ماشومان یې په نهر نس ویده کېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، چې به کله د غربت لمن ټولېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، وچې شونډې سرې په برخې ابلبخې وي. ژمي دپاره د واسلین شته؟ واسلین د شته ژمي ته؟ نه دغه د واسلین سرتیل هر شي پکې دي، څه دي هر څه پکې شته. رڼې اوښکې یې په خوار ګریوان بهېږي، په پیوند جامو یې. څه کاروبار کوي؟ موږ هغه څه شاګرد یم، موږ کلیوال څه. خو بس دا شان ته ورسه، خو د ژمي لپاره پکیج دی. السلام علیکم. دا وخت شي 100 روپۍ دې ګټلې دي. 100 روپۍ دې ګټلې دي. سل افرین څه ماته کړای څه لمن ټولېږي په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، زه ستار منګل په خدای ورته زورېږم، زه ستار منګل. دا د ژمي لپاره وسایل دي. چې د اخیستي وو ژمي لپاره؟ ژمي لپاره چې اخیستي وو؟ نه کدي شي اخیستي دغه دی بس ته ورسېده. چې وپوستې دي ژمي لپاره؟ نه والا شي نه کارتې شته. خیر ژوندی دی. دا واخله. ډوډۍ یې څو روپۍ اخیستې ده؟ 100 روپۍ کور ته یې وړې دغه؟ وړه نه شي اخیستی ډوډۍ؟ 100 روپۍ دې ګټلي؟ 2 روپۍ مې ګټلې. څو؟ خو دا د ژمي لپاره سامان شولو. هر شي کې د شامپو دی، سرتیل دی، او وسلین دی، او صابون دی. صحیح شو؟ دوه سترګې شرمېږي، په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمېږي، په پیوند.
قدر ولیدونکو تاسې به لیدلي وي چې موږ ډېری هغه بېچاره ولس ته او چې ښار کې ګاډي چلوي الله د فقه ټیکو دپاره هغې دپاره مې څه توضیح وکړه داسې نور هم فاتې ده ډېره فاتې ده دغه هم توضیح کوو خو تاسو سره رخصت اخلو ولې چې موږ توضیح ډېره فاتې ده تر څو دغه مستحق خلکو ته یې ورسوو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم